سلامونه مې ومنئ د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ پام ور اړوم د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم کندهار کې زرګونه کسانو د طالبانو د یوې تازه پریکړې په وړاندې لاریون وکړ د راپورونو له مخې نن په کندهار کې په زرګونه هغو کسانو په یو لاریون کې د طالبانو د هغې پریکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې دوی ته یې له خپلې سیمې د وتلو امر کړی ده د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه لاریونوال د کندهار د والی د دفتر مخې ته راټول شوي وو د راپور له مخې د سیمه ییزو رسنیو په تصویرونو کې لیدل کیږي چې دوی په ښار کې لارې بندې کړي دي د رویټرز په وینا په هغه سیمه کې چې طالبانو یې اوسیدونکو ته د وتلو امر کړی د پخوانیو متقاعدو جنرالانو او د افغان امنیتي ځواکونو د نورو غړو کورنۍ اوسیږي د راپور له مخې په دې سیمه کې داسې کورنۍ هم شته چې 10 کاله یې د اوسېدو وځي یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې دغو کورنیو ته ویل شوي چې په 3 ورځو کې له سیمې ووځي د ملت غږ په نوم راډیو یو خبریال بسم الله وطندوس ویلي چې د دغه لاریون په اړه د یو راپور د برابرولو په مهال د طالبانو لخوا وهل شوی تر دې مخکې هم له خبریالانو سره د طالبانو د تشدد د څو مواردو راپورونه ورکړل شوي وو د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغه لاریون په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د نجونو محصلانو د جامو په اړه د طالبانو د نویو شرطونو ضد کمپاین پیل شوی یو شمېر افغان ښځو د نجونو محصلانو د جامو په اړه د طالبانو د نویو شرطونو په وړاندې یو انټرنیټي کمپاین پیل کړی دی په جامې مې کار مه لره او د افغانستان فرهنګ په نوم د هیشټیګ دغه کمپاین چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي ښځې او نجونې په تصویرونو کې په رنګارنګه دودیزو جامو کې ښکاري ډېرې ښځې وایي چې طالبان باید پرې خپلې غوښتنې ونه تپي په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن په یو ټویټ کې وویل چې د افغان ښځو او نجونو د 20 کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي د طالبانو حکومت په وروستیو کې محصلانو نجونو ته ویلي چې ټولګیو ته له اسلامي حجاب سره حاضر شي د طالبانو وړاندویانو په ځلونو دا خبره کړې چې ښځو ته به د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د کار کولو او زده کړې اجازه ورکړي د روغتیا سازمان وایي په طبي وسایلو بار د قطر دوهمه الوتکه کابل ته راغله په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د قطر هوایي شرکت دویمه الوتکه چې طبي وسایل پکې بار وو پرون د کابل پر نړیوال هوایي ډګر کښېناسته د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي له دغو وسایلو سره په افغانستان کې د 1 میلیون کسانو روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي دغه سازمان د قطر څخه مننه کړې چې خپلو بشردوستانه مرستو ته یې دوام ورکړی تر دې مخکې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د کابل نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت چارټر الوتنو کې شاوخوا 400 کسان وایستل شول اروپایي ټولنه وایي طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نه لرو د اروپایي ټولنې یو چارواکي وویل دوی له طالبانو سره له خبرو اترو پرته بله چاره نه لري د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون سهشنبه په فرانسه کې اروپایي پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپایي ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د یو ډیپلوماټیک حضور لپاره هڅې تنظیمي کړي ښاغلي بوریل وویل د افغانستان کړکېچ ختم شوی نه دی پر تحولاتو د هر ډول نفوذ لپاره له طالبانو سره له خبرو اترو پرته بله چاره نه لرو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په افغانستان کې د بشري حقونو پر اهمیت ټینګار وکړ د طالبانو حکومت تورن شوی چې د ښځو د حقونو په ګډون اساسي بشري حقونو ته درناوی نه کوي خو طالبانو ویلي چې دوی په دې برخه کې هڅې کوي او وروستی خبر مو دا چې ترکیه وایي د افغان کډوالو د بلې څپې پر وړاندې د مبارزې ظرفیت نه لرو ترکیه وایي دغه هیواد له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سهشنبې د جرمني له ولسمشر فرانک والټر شټاینمایر سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع یاد کړه د ترکیې د جمهوریت ریاست د اعلامیې له مخې په دې ټلیفوني تماس کې اردوغان ویلي جرمني او د اروپایي ټولنې نور هیوادونه باید د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره مرسته وکړي چې دوی هم د افغان پناه غوښتونکو د ستونزې بار ته اوږه ورکړي ترکیې چې له وړاندې د خپل ګاونډي هیواد سوریې 3 میلیونو او 7 لکه کډوالو ته پناه ورکړې له افغانستانه د طالبانو له ډاره د پناه غوښتونکو د بلې څپې په اړه اندېښنه ښیي
د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو هیله ده چې خبرونه به مو راسره تر پایه اورېدلي وي. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.